السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، په دې ویډیو کې به تاسو سره هغه اعمال او هغه کارونه شریک کو کوم چې د انسان په مخ کې نور پیدا کوي. زموږ سره پاتې شئ، ویډیو ته آخره پورې وګورئ او همداشان زموږ چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. قدرمنو لیدونکو، دا چې الله تعالی هر انسان او هر بنده پیدا کړی، هغه ته یو ښایست او یو نور ورکړی. هغه کسان چې د خپلو څهرو د خپلو قوارو څخه خوښ نه دي، هغه باید د الله تعالی ناشکري ونه کړي، ځکه الله تعالی په همدغه قواره او قد او قامت باندې په دې باندې خلک امتحانوي، خپل بندگان امتحانوي. نو هغه کسان چې الله تعالی نور ورکړی وي، او هر مسلمان ته الله یو نور ورکړی دی، خو بیا ځینې مسلمانان د خپل اعمالو په وجه باندې دغه د خپل مخ نور دا د لاسه ورکوي. کوم کارونه دي چې هغه وکړو او زمونږ د مخ نور لا زیات شي. مسلمانانو هغه دوه لنډ کارونه تاسو ته ښیم. لومړی دا دی چې کله تاسو هر ورځ 5 وخته لمونځونه کوئ، نو په دغه لمونځو کې سجدې کوئ. په دغه سجدو کې ځنډ ایستل، درنګ کول او د سجدې تسبیحات زیات ویل، دغه زمونږ د مخ نور زیاتولی شي. دوهم خبره دا ده چې کله یو مسلمان بنده د خپل رب لپاره، د خپل رب د عبادت لپاره په توره شپه کې راپاڅي او رب العزت ته په سجده پریوځي، نو د رب العزت یو خاص نظر ورباندې ولوي. د رب العزت په دغه بنده باندې یو خاص نظر پریوځي چې په دغه باندې د مخ نور زیاتیږي. یعنی دوی خبرې شوې. لومړی دا چې په سجده کې درنګ کول، په سجده کې ځنډ کول، دا د مخ نور زیاتوي. او دوهمه خبر دا چې د تهجد لمونځ کول او د تهجد لپاره لټېدل او اودس کول، دغه د انسان د مخ ښکلا دا یو په دوی کوي. او همداشان د الله تعالی ذکرونه کول، په لار روان یې ذکر کوي، دغه ذکر کول دا د انسان د مخ ته روښانتیا سبب کیږي. او یو خبره یاد ساتئ مسلمانانو، چې کله مونږ عبادت کوو، د شپې تهجد ته ولاړېږو، دا نه تنها چې زمونږ د مخ نور زیاتوي، بلکې انشاءالله د قیامت په ورځ به زمونږ د نیکو اعمالو پله درنۍ او زمونږ نیک اعمال به زیات وي. او همدغه د دنیا نیک اعمال او همدغه د تهجد لمونځونه، همدغه اوږدې سجدې، دغه به انشاءالله د قیامت په ورځ زمونږ د نجات سبب وي. یو خو بازاري ښکلاوي دي او یو حقیقي. په دې به انشاءالله زمونږ مخونه ته د خپل رب نور چې ده، هغه به خپل رب به خپل نور راکړی وي. زمونږ د مخونو ښکلا به حقیقي ښکلا وي. تر بلې ویډیو پورې په لوی او پاک څښتن تعالی